هر کار چې انسان کوي حتما سموخه لري، هدف لري د کار ولې کوم. نو راځئ چې د خپلو ځانونو پوښتنه وکړو چې موږ او تاسو روژه ولې نیسو. د روژې یوه اساسي موخه ده. الله جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ولې موخه څه ده؟ لعلکم تتقون. ای مؤمنانو، روژه فرض کړې شوې ده په تاسو باندې لکه څنګه چې فرض کړې شوې وه ستاسو نه په تیرو قومونو باندې. هدف او موخه څه ده؟ دا چې د الله نه ویریږئ. موږ او تاسو چې روژه نیسو نو باید د الله جل جلاله نه ویریږو. زموږ او ستاسو مخکې د دې نه چې په روژه کې دننه شو زړونه خپل روژه کړو د حسد، کینې، کرکې او ټولو بیماریانو نه خپل زړونه پاک او صفا کړو تر څو په روژه کې دننه شو الله زموږ ستاسو نه روژه قبوله کړي.